یو لوی او ځواکمن سلطنت و چې هلته یو عادل او مهربان بادشاه حکومت کاوه. د هغه نوم بادشاه سلیمان و. خلکو ورسره ډیره مینه درلوده ځکه چې هغه تل انصاف رښتینولي خوښوله. د بادشاه یو ډیر نږدې ملګری و چې نوم یې حماد و. حماد یوازې یو مشاور نه و بلکې د بادشاه رازدار او د کوچنیوالي ملګری و. دواړو په یو بل پوره باور درلوده. یو ورځ یو نوی سوداګر سلطنت ته راغی. هغه ډیر هوښیار او مکار و. هغه ورو ورو د حماد سره نږدې شو او د هغه ستاینه یې پیل کړه. سوداګر حماد ته قیمتي تحفې ورکولې او ورو ورو یې د هغه په زړه کې لالچ پیدا کولو. یو ورځ سوداګر په پټه وویل که ته وغواړې ته هم کولی شې بادشاه شې. دا خبرې د حماد په زړه کې لکه د تیر ولګېده. هغه شپه ویښه پاتې شو او د هغه په زړه کې جګړه روانه وه، ملګرتیا او لالچ. څو ورځې وروسته حماد یو خطرناک فیصله وکړه. هغه د دښمن سلطنت سره پټ مرسته وکړه. او بیا هغه ورځ راغله چې دښمن فوج ناڅاپه برید وکړه. په محل کې ګډوډي خپره شوه. پلټنې پیل شوې او حقیقت ښکاره شو. خیانت کوونکی د بادشاه خپل دوست حماد و. بادشاه حماد ته وویل ولې حماده ما پر تا ډیر باور درلوده. حماد وژړل او ویل ما وبخه، لالچ زه ړوند کړی وم. بادشاه وویل ته ټول سلطنت ته خیانت کړی دی او حکم یې وکړه چې حماد زندان ته بوځئ. له هغې ورځې وروسته بادشاه بدل شو. د دښمن برید دومره خطرناک نه و لکه د خپل دوست خیانت. یاد وساتئ تر ټولو قیمتي شی باور دی او کله چې باور مات شي هر څه ختمیږي.